آیا تاسو پوهیږئ چې یو مسلمان په ځانور په فضا کې قرآن کریم څنګه ولوست؟ په اورېدو به تاسو هم حیرانه شئ ځکه چې دا یو افغان په ځانور و. دا یو لومړنی افغان او لومړنی مسلمان و چې په فضا کې قرآن کریم تلاوت کړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومن تاریخ جوړ کړ. نوموړی د افغانستان لومړنی په ځانور شو او د شوروي اتحاد د سویوز TM6 ماموریت برخه وګرځید. دا یو عادي سفر نه و. په فضا کې صفر جاذبه، سخت علمي ازمایښتونه او اوږدې څېړنې روانې وې. خو د دې ټولو ترمنځ عبدالاحد مومن خپل ایمان ژوندی وساته. هغه په فضا کې د لومړي ځل لپاره قرآن کریم تلاوت کړ. نه یوازې دا بلکې هغه په فضا کې په پښتو ژبې خبرې هم وکړې او پښتو یې د هغو ژبو له ډلې څخه وګرځوله چې په فضا کې ویل شوي دي. د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د روژې نیولو هڅه هم وکړه او د خپل خوراک او څښاک وختونه د اسلامي جنترۍ له مخې تنظیمول. سبحان الله. تاسو د دې افغان په ځانور په اړه څه وایئ؟ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د نورو اړوندو معلوماتو لپاره له موږ سره پاتې شئ.